خپل کور دپاره یو قانون او دستور جوړول پکار دي او د هغه قانون او د دستور په جوړولو کې د کور کشران مشران نارینه زنانه ټول شاملول پکار دي او هر انسان دې د خپل رائے اظهار پکې هم وکړي او بیا په اتفاق باندې یو دستور جوړ کړي او درېمه اهم خبره د خپل کور د ښه ماحول لپاره هغه دا ده چې ټولو سره یو شانتې سلوک کول مطلب دا دی دا نه چې مشر زوی له ډېره مینه ورکول او چې دویم او دریم پیدا شي نو هغه له کمه مینه ورکول دې سره په کور کې ماحول هم خرابېږي او د دې د وجې نه په ماشومانو کې احساس کمتري هم پیدا کیږي کو په دغه تیره برخه تاسو پورا کتل غواړئ نو تاسو چې کوم دی نو د کور د ښه ماحول اوله برخه د تیرې شوي اتوار باندې مونږ اپلوډ کړې ده فیسبوک باندې هغه ضرور وګورئ د خدای دپاره پښتنو سانونه پیژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي